الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ودي مباركة دورك چه الله سبحانه وتعالى د کتاب کریم د تفسیر سره تعلق ساتي، زمونږ دریم ناسته او دریم درس دی. پرون ما بعض معلومات، هغه معلومات چې هغې ته هر مسلمان ضرورت لري، دا لازم نه دی چې یو خبر به بیانېږي نو دا به د علماو دپاره یا د دین د زده کوونکي دپاره، بلکې عام مؤمنان هم دغه خبرو ته ضرورت لري. کم سے کم یو سړی د خپل رب د کتاب په باره کې دغه خبرې خو پیژني، او دا د افسوس خبره ده چې مسلمانان ډېر به پکې داسې ویني چې هغوی نه ورته د قرآن په باره کې څه علم شتي، نه د پیغمبر په باره کې. د قرآن ورته صرف دا پته دی چې دا دغه کتاب دی، دا کوم چې موږ سره دی او ښکلی را ښکلی، بس دغه ورته پته ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه ته معلومات نه. نو بس خلک وایي چې اوس داسې خو هم نشي کېدی چې هر سړی د عالم شي. دا خبره صحیح ده چې داسې نشي کېدی چې هر سړی د امت ته عالم شي، او نه دا توفیق هر چا ته میلاویږي. دا الله بعض خلک چاڼ کړي دي د خپل دین د خدمت لپاره، او د هغوی په سینو کې الله دا علم ورچي. خو بعض خبرې هغه دي چې هغې ته هر مسلمان ضرورت لري، که هغه عالم دی او که هغه جاهل دی. د پیغمبر په باره کې ضروري معلومات، د قرآن په باره کې معلومات، د صحابه کرامو په باره کې سرسري معلومات، د دین هغه اعمال چې هغه روزمره دي هغې ته ضرورت راځي، د اسلام ارکان، د ایمان ارکان، د دې په باره کې معلومات. دا خو که یو سړی رد کوي په دې چې هر سړی عالم نشي جوړېدی، دا خو تانه دین پاتې شو. ها، هغه علم زده کول فرض کفایي دی. ګوره علم په دوه قسمه دی، یو فرض عین دی، دویم فرض کفایي دی. فرض عین یعنی هغه علم چې د هغې زده کول په هر مسلمان لازم دی، نو هغه علم دی چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره، د غټو غټو خبرو سره، د هغه اعمالو سره چې هغه موږ ته راپېښېږي په مخه، د اسلام د ارکانو سره تعلق ساتي. دا په هر مسلمان لازم دی چې دا یې زده کړي. دویم علم دی چې د هغې زده کول فرض کفایي دي، یعنی چې بعض مؤمنان یې زده کړي نو دې نورو ته ګناه نه میلاویږي، کوم چې نه دی زده کړی. هغه بیا هغه جوور علم دی چې په علم کې سړی ننوځي او د قرآن تفسیرونه، د حدیث وضاحتونه، اختلافات د علماو، د هغې کې دلیل را پیدا کول، راجح قول را پیدا کول، د میراث مسلې، نورې داسې ډېرې مسلې. دا اوس هر مسلمان یې زده کولی هم نه شي، خو چې بعض مسلمانان یې زده کړي د نورو ته ګناه نه میلاوي. اوس د قرآن په باره کې د سرسري معلومات دا خو پکار چې هر مسلمان سره وي. نور د قرآن علوم چې کم دي، هغه علوم چې د قرآن سره تعلق ساتي، خو دومره ډېر دي بې شماره. او ځکه زما دا یو عادت دی، لکه د هر چا خپله طریقې، د قرآن د تفسیر، د وضاحت، د حدیثونو د وضاحت، هر چا خپله طریقې. بعض علما دې چل کوي چې کله د تفسیر شروع کوي د دې په اوله کې د علوم د قرآن چې څومره دي د دې په باره کې خبره کوي، مختصر یا اوږده، هغې کې د ډېر وخت ولګي. علوم د قرآن د تفسیر نه علاوه د قرآن ډېر علمونه دي، یو تفسیر نه دی، په دې کې ډېرې خبرو ته ضرورت راځي. که چېرته دې ته سړی کښېني او تفصیلا یې بیانوي نو هغې باندې ډېر زیات وخت لګي. نو طریقه زما دا راځم چې
سړی تفسیر کوي ترجمه کوي منځ منځ کې چې کومې خبرې ته ضرورت راځي هغې ته اشاره کوي او چېرته هم داسې نشي کېدی چې په 2 میاشتو کې پوره قرآن بیان کو حق ادا کو دا نشي کېدی نه منلو خبره او دا تفصیل او دا وضاحتونه هم په دې اولو ورځو کې بیا پر روان ورځو کې بیا صرف روان ترجمه او بعض ځایونو کې لږ وضاحت دا د ټولو علماو دا طریقه ده څومره چې زموږ په ملک کې قرآن بیانوي که هغه سلفیان دي او که هغه په سلفیانو کې نه دي او سلفیان لا بیا هم په دې ښه دي چې هغوی قرآن ټول وایي ترجمه یې کوي پکې بعض پکې ما لیدلي دي دا ناشنا طریقه ده دا غټ غټې پوسټرې به چاپ کېږي د قرآن تفسیر دی او راشي او ختم دی او دا دی او دغه نو هغه سیجل کې په دې اولنۍ 3 سپارو کې نښتې نو سړی حیران شي چې دا خو 1 میاشتې به دې کې واړوله ته به په دې روانو ورځو کې کیسه د بعضو ما بیانونه لیدلي نو بیا په دې اخري ورځو کې سیجل کې لکه 3 سپاره یې ختمه کړه ها اوس راواړوئ نهمه ته واوړه پای کې یو څو خبرې وکړې ویې راواړوئ 11مه پای کې یو څو خبرې وکړې بیا راواړوئ 15مه او بیا راواړوئ 6مه او په اخره کې غټ پروګرام دی ختم قرآن نو د قرآن حق څوک به ادا کړي او موږ د خپلو استادانو سره چې کوم سبق ویلی دی ما خو دلته د علماو سره تفسیر ویلی دی دوی طریقه جدا د هغوی جدایي دوی د پوخاني عالم تفسیر وایي طالب علم تفسیر وایي کتاب او د استاذ په هغې باندې تعلیق وضاحت کوي دا طریقې د دوی زموږ دغه پېشانۍ لکه څنګه چې موږ لیږي او هغه داسې نه کوي دوی ځکه چې دا عرب دي دوی ته دغه ضرورت نه راځي نو زموږ هم د استادانو سره دغه طریقه وه چې مختصر خبره به وشوه بیا به دا وي که څوک ډېر وضاحت غواړي نو هغه دې کتابونو ته واپس شي او یا په بله موقع باندې به بیان کړو اکثر دا چې داسې نوي نوي څه یې زده کړي که نه یا داسې نوی نوی دینداره شوی نو دې سیچل کې د علماو په دې درسونو کې چې کښېني پلاني خبره پکې بیان نه کړه هغه پلاني بیان نه کړه هغه پلاني بیان نه کړه او دا څنګه عالم دی هغه پلاني بیان نه کړه لغت ته پکې اشاره ونه کړه او دې ته ونه کړه دې ته ونه کړه دا داسې هغه بېادبي کې یو ځان هسې اوچتۍ لګوي نور چې سړی کله د علم په کرسۍ کښېني د بیانولو نو هغه ته پته لګي چې کوم ځای کې وضاحت پکار دی کوم ځای کې چې هرې خبرې سره ودرېږي هر ټکي سره ودرېږي دا خبره د کلونو نه اوري چې هر ټکي سره ودرېږي بیا به هم حق ادا نه کړي چې کلونه پکې سړی تېر کړي که نه نو بیا به هم حق ادا نه کړي دا څومره علما چې لګیا دي د قرآن د تفسیر کوي دوی څه نه څه وضاحت کوي څه نه څه لکه اوس د امام قرطبي تفسیر راواله یا د امام طبري یا د امام ابن کثیر یا د نور بعض علما نور دي مشهور په څو جلدونو کې هغوی تفسیرونه لیکلي دي هغوی په خپله دا اقرار کوي چې دا موږ څه نه څه وضاحت کوو حالانکې څو جلدونه پرې لیکلي دي نو د الله د کلام به څوک حق ادا کړي خو موږ صرف دا وایو چې د 2 میاشتو کې یا څه کم 2 میاشتو کې موږ دا وخت یو د الله د کلام سره تېر کړو دویمه دا چې هغه اهمې او غټې خبرې موږ ته د الله د کلام معلومې شي او درېیمه دا چې زموږ ایمانونو کې ترقي راشي کله چې سړی قرآن اوري که نه دې سره ایمان کې ترقي راځي او الله سبحانه وتعالی د سورة التوبه په آخره کې دا خبره کړې ده او دا به راشي انشاءالله تاسو به یې واورئ یا ایها الذین آمنوا اخرنی مخ چې دی يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة كلا جب سورة نازل شو فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا دي منافقان وبخاندل بدي صحابة كرام بوري وإذا شيء إيمان ليركو دلت علماء دا فايدلي كي چې د صحابه کرامو دا ایمان او چې د قرآن سره ایمان ډېرېږي ځکه منافقانو به هغوی پورې وخندل ایکم زادته هذه ایمانا هغوی بیا نوی صورت راغلی دی چا ایمان یې پکې ډېر کړی فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا الله وایي د مؤمنانو ایمان پې ډېر شوی د قرآن په مجلس کې چې کښېني که نه نور هېڅ فایده ته ویې نه شي که نه نو ایمان به دې په ترقۍ کې شي او ایمان به دې
مضبوط شي ډیر به شي مخکې به پکې لاړ شي یوازې دغه فایده هم کافي ده نو الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي چې موږ دا وخت د اخره پورې د دې قرآن کریم سره تیر کړو الله دې موږ له مرګ هم په داسې حال کې راولي چې موږ د الله په کتاب کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې مصروف وي دلته دا خبره یاده کړئ د پیغمبر د حدیثونه مې وویل ما یوې خبرې ته سوچ کړی دی کېدای شي بعض خلکو ته سوچ تللی زموږ په دې ملک کې دا مولیان چې دي دوی چې کله بیانونه کوي د قرآن ټکی ډېر وایي د حدیثو سره نه وایي لکه اکثر عوام هم وایي ګوره عوام چې خپلو کې ناشي وګوره قرآن کې دا مسله وګوره قرآن څه وایي دې باره کې وګوره هغه عالم قرآن بیانوي راولي یو عالم چې قرآن بیانوي دغه یو ټکی وایي عثماني کتاب دی زموږ په ایمان دی ودیځ کې یو مسله ده او ګیله د عوامو نه د عوام خو د مولیانو په طریقه رواني هغه دا چې دا حدیثې زموږ د دې خلکو نه د بعضو مولیانو بلکل پټ کړي دي یا خو د دې دلاسه چې د دې عالم براینام عالم اگر که عالم نه دی براینام عالم په خپله د حدیثونو سره طبیعت نه لګي والعیاذ بالله او یا دا چې د حدیثونو کې د ده حقیقت پروت دی د ده دا ډکوسلې د ده دا بدعات خرافات دا ټول دغه حدیثونو کې معلومیږي نو ځکه د هغې نه لري نو طریقه دا ده چې یو مسلمان به کوشش کوي قرآن او د حدیث ته یې زده کول قرآن به هم زده کوو حدیث به هم زده کوو که څوک دا وایي چې زه صرف قرآن یې زده کوم او حدیث نه یې زده کوم د قیامت سحر به راشي د قرآن نشي زده کولی الله دا پیغمبر ولې رالیږلی هم د دې قرآن د وضاحت دپاره رالیږلی دی هغه وضاحت هغه په حدیثونو کې کړی دی نو چې اوس یو سړی وایي چې زه حدیثونه نه منم ته خو د قرآن وضاحت نه منې حدیثونه منم قرآن نه منم ته حدیثونه نه منې په حقیقت کې ته حدیثونه هم نه منې ځکه چې همدغه حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن خبره کړې ده د دواړه یو بل سره دي ګورې دواړه وحي ده خو د یوې ته ویلی کېږي وحي جلی دی بل ته خفي یعنې قرآن ښکاره وحي ده حدیث پټه وحي ده نور دا قرآن او حدیث دا د یو بل سره تړلی شوي یو سړی وایي چې زه حدیث نه منم قرآن منم دی قرآن هم نه مني یو سړی وایي زه حدیث منم قرآن نه منم دی حدیث هم نه مني نو دې دواړو نه منکر دی والعیاذ بالله نو قرآن او حدیث موږ به کوشش د قرآن او د حدیث ته زده کولو کوو او موږ به کوشش دا کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه دا هم په دې خپله معاشره کې خواره کړو لکه چې د خلکو ته پته ولګي چې دغه پیغمبر چې کوم د دې قرآن د وضاحت لپاره راغلی هغه څه ویلي دي هغه څه بیان کړي دي داسې دا یو نقطه ذهن ته راغله او داسې ډېرې فایدې به انشاءالله تفسیر دورې په منځ منځ کې راځي نو یو پکې دا ځان سره یاده کړئ چې دا اکثر مولیان مې بعض نه یم په دې بیانونو کې دې ټکي له ډېر زور ورکوي او زموږ بعض اوس کې زموږ په باره کې څوک وایي چې دوی قرآن نه مني نو دا باسي د ده بیا ګمراهي او خلک به ګمراه کوي موږ دا وایو چې قرآن څومره چې عظمت بیان کې کم دی او څومره چې ورله ترجیح ورکې کم او څومره چې تفسیرو کې کم دی خو د دې سره حدیث ولې حدیث ځکه چې هلته بغیر د حدیثونو ته په قرآن نشي پوهېدی نو که یو سړی دا دعوه وکړي چې زه قرآن او قرآن او صحیح ده ډېره ښه خبره ده سهار ماښام قرآن یې زده کوه خو د هغه وخته پورې ته پوهېدی نه شي چې څو پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې له نه یې تللی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسه مراد دغه حدیثونه او دغه حدیثونه یعنی امام بخاری کتاب ته رجوع د امام مسلم کتاب ته رجوع د امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی ابن ماجه ابن ابي شیبه طبرانی بیهقی احمد ابن حنبل مالک او داسې پسې بیا ځه څومره محدثین چې نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې قرآن او حدیث باندې عمل وکړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او په حدیث باندې پوه کړي ښه پرون ما بعض خبرې بیان کړې وي او امید دی انشاءالله تاسو ته به یاد وي که نه اسانې وي که ګرانې وي
اسانه پای کې هیڅ نو چې هغې ته موږ ګران ووایو صرف یو خبره بله ذکر کوو چې دا ډېره اهمه ده او هغه دا چې د قرآن کریم د سورتونو دا ترتیب د آیتونو دا ترتیب او د قرآن دا راجمع کېده دا څنګه شوي دي مختصر خبره دا یاده کوي قرآن په 3 مرحلو راجمع شوی دی قرآن په 3 مرحلو کې راجمع شوی دی اولنی مرحله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د نبوت په دور کې قرآن راجمع شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې قرآن راجمع شوی دی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن په 2 طریقو سره راجمع شوی دی زما دا خبرې واضح دي که نه دي کومه خبر باندې نه پوهېږه راته ووایه زه خو کوشش کوم چې ښه واضح یو ټکی بیان کړه قرآن په څو مرحلو کې راجمع شوی 3 کې اولنۍ مرحله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه په هغې کې په 2 طریقو سره راجمع شوی اولنۍ طریقه د قرآن راجمع کېدل په سینو کې د قرآن راجمع کېدل په سینو کې نو ډېر صحابه کرامو بې شماره چې د هغوی په سینو کې قرآن پروت و قرآن یاد کړی دا خو مشهوره طریقه ده او ځکه حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی چې جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سلورو کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن را جمع کړی معاذ بن جبل ابی بن کعب زید بن ثابت ابو زید رضی الله عنه او بین نور صحابه کرام د دې روایت کې سلور ذکر اوس د پیغمبر په زمانه کې را جمع کړی نو پیغمبر په زمانه کې داسې را جمع شوی څنګه چې موږ سره دی نو څه مطلب دی چې را جمع کړی په سینو کې را جمع کړی او د دې علماو د سینو د دې ډېر عزت او قدر پکاري ځکه بعضو علماو محدثینو دا ارمان کړی دی وی ارمان چې د امام بخاري رحمه الله په سینه باندې چې کوم ویښته و چې په دې کې یو ویښته زوی د امام بخاري په سینه باندې چې کوم ویښته و چې په دې کې یو زوی څه خاصیت داسې نه و چې د امام بخاري د سینې ویښته زموږ دی نه جدا و مسله دا و چې په دې سینه کې دننه څه دي په دې سینه کې دننه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویناګانې وي د الله کلام نو هغه سینه ورسره م عزتمنه شو بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم الله وی دا ښکاره آیتونه دي ښکاره دلایل دي په سینو د هغه چا کې چې الله ورله علم ورکړی نو د علماو دا سینې قدرمنې دي هغه سینې به څنګه قدرمنې نه چې په هغه سینو کې قرآن او حدیث پروت وي بیا موږ ته بیانوي او موږ ته واضح کوي د چا په سینه کې صحیح د چا په سینه کې صحیح څوک دنیوي معلومات لري څوک د الله د نافرماني معلومات لري څوک د سندرو سره محبت په سینه کې لري څوک د فحاشۍ سره څوک د زنانو سره څوک څه او علما خلک دي چې د هغوی سینې ډکې د علم نه ما دا خبره مخکې بیان کړې وه د عالم مرګ دا معمولي په دې نه دی ځکه چې کله موږ یو عالم په کټ کې راوچت کړو خاورو له وړو او د ده د بدن سره د سینې موږ په دې خاورو کې کیدو نو دا موږ د علم یو لوښی هغه موږ په خاورو کې کیښو د علم یو لوښی څنګه لوښی هغه څه ته وایي چې په هغې کې څه پراته دي د څه شي دپاره جوړ شوي د سینه د دې عالم د یو لوښی دی او په دې کې دننه علم دی کله چې خاورو کې عالم کېږي ته یو ډکه سینه د علم هغه په خاورو کې کېښود نو د صحابه کرامو د سینې زار د هغوی د سینو نه قربان ځکه که هغوی د قرآن په دې خپلو سینو کې نه وی ساتلی نو دا موږ ته داسې نشي رارسېدی
او دا د الله په حکم ساتلی شوی دی ځکه چې هلته الله د قرآن د حفاظت ذمهواري اخیستې ده. په دې کې رد دی په شیعهګانو او روافظو باندې چې هغوی د صحابه کرامو ګستاخي کوي او دوی مرتد شوي وو پکې ډېر والعیاذ بالله. کله چې صحابه کرام ته د منځ نه لرې کړي که نه نو دین ټول دړې وړې کېږي. د هغې وجه دا دی چې زمونږ او د پیغمبر په منځ کې واسطه هغه دقه صحابه کرام دي چې دا صحابه کرام دې ته لرې کړو که نه نو تا سره بیا هېڅ هم نه دي پاتې. یو سړی د قرآن راوالي وایي زه د قرآن تلاوت کوم ښه صحابه کرام مبارک یې څه وی والعیاذ بالله وایي نه یې منم نو بیا ته د قرآن څنګه منې؟ دا قرآن چې موږ ته به کوم سند راغلی په دې کې خو د پیغمبر نه بعد صحابي دی. زما وایي د صحابه کرامو سره والعیاذ بالله طبیعت نه لګي خو حدیثونه منم بیا خو ته حدیثونه هم نه منې ځکه دا خو د هغوی په سند را رسېدلي د دین دا وضاحت خو موږ ته د هغوی په سند راغلی نو دا د ملا تیر دی د سند چې صحابه کرامو باندې دې بدګماني وکړه نو ته بیا بدګمانه شوي په دین باندې نو الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي د هغه اوچتو انسانانو سره. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قرآن را جمع شوی دی یو طریقې څه ده په سینو کې. دویمه طریقه دا ده چې دا قرآن را جمع شوی لیکلی شوی بعض په اډوکو باندې بعض په سرمنو باندې بعض په کپړو باندې او داسې لیکلی شوی خو ټول یو ځای نه و. لکه یو ځای کې د یو کس سره قرآن څه آیتونه یا صورت نیم لیکلی شوی دی په اډوکي باندې چا لیکلی دی په سرمن باندې چا لیکلی په کپړه باندې په دې طریقې سره قرآن و. اوس دلته یو سوال لازي زړه ته هغه ده چې ولې د قرآن د پیغمبر په زمانه کې داسې نه را جمع کېدو لکه څنګه چې موږ سره اوس دی په یو مصحف کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې صحابه کرامو ته نه وي چې داسې را جمع کړي؟ نو جواب د هغې دا دی چې ډېرو صحابه کرامو ته قرآنونه یادو نو ضرورت دې ته نه و چې قرآن دې په یو مصحف کې را جمع شي. وجه څه ده؟ دې ته ضرورت هله راغی چې کله د فتنې یره پیدا شو چې څوک به په دې قرآن کې ګوتې ووایي یا به پکې څه تحریفات وکړي. په صحابه کرامو باندې خو دا یره نشتی که نه که نشتي پرې نشتي نو چې د هغوی په سینو کې پروت دی بس پوره ده. دویمه وجه دا ده په هغه وخت کې دومره ادوات نه وو دومره وسایل نه وو چې دا پرې را جمع شوی وسایلو کمې وو. لکه موږ وایو که چې بعض آیتونه په اډوکو باندې بعض په سرمنو په کپړو په دې را جمع شوي دي نو دا وسایل داسې نه وو چې دا په یو مصحف کې را جمع شوی. درېیمه ده درېیمه خبره ده چې لا وحي خو ختمه شوې نه ده وحي ختمه شوې نه ده. بعض آیتونه د قرآن نه منسوخ شوي دا مسله به راشي انشاءالله څنګه منسوخ شوي دي الله بلکل ختم کړي دي تلاوت هم نشتی او هغه مسله هغه حکم هم ختم دی. بعض آیتونه داسې دي ګوره خو بعض داسې دي چې هغه آیت ختم شوی دی تلاوت یې نشتی قرآن کې نشتی او هغه حکم شتی. اوس که صحابه کرامو د قرآن را جمع کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نو بیا دغه آیتونه به پکې پاتې شوي چې کوم الله څه کړو منسوخ کړو ختم یې کړو نو ځکه دې ټیم کې مناسب نه دی چې را جمع دي شي. اخرنی وجه به دا ذکر کو هغه ده پرون موږ دا خبره وکړه چې قرآن په 30 کاله کې لږ لږ راغلی دی نو دا څنګه ته په یو ځای را جمع کړي که نه را جمع کېږي نه را جمع کېږي. 30 کاله کله په یو واقعي سره راغلی دی کله یو سوال جواب شوی دی کله دغه شان ابتداءً راغلی دی څه په مکه کې څه په مدینه کې سره دې نه بهر نو دا نشو را جمع کېده ناممکنه چې دا دې را جمع شي. او وروسته بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو وحي څه شوه وحي بنده شو نو اوس خبره واضحه ده هغه کم آیتونه دي چې هغه لیکل غواړي کم منسوخ شوي دي کم نه دي منسوخ شوي ټوله خبره اوس واضحه ده. نو اوس قرآن را جمع کېدی شي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې ناممکنه وه ورسېدی بې
نو موږ وایو چې قرآن په څو مرحلو کې راجمع شوی دی؟ په دریو کې. اولنۍ مرحله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې هغه دغه مرحله. دویمه مرحله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې قرآن راجمع شوی دی. او هغه داسې په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، زید بن ثابت رضی الله عنه. زید بن ثابت ګورې په ځوانانو صحابه کرامو کې دی، او دته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو وی ته د نورو قومونو دا ژبه یې زده کړه، د کومو ژبه چې عربي نه ده، چې بیا ورته خطونه لیکو نو دی وایي ما په یو څو ورځو کې دا ژبې یې زده کړي دي. او زار او قربان د داسې ځوانانو نه ځوان مزه کوي هغه چې د ځواني د دین په کار راشي. او داسې خو ډېر دي د پتیلې نه سر اوچتو لاندې د ځوان پروت دي چې دنیا پورې نښتی. په دغه کې زموږ نه ځوانان لګي او نه ورسره زموږ کار شته. زموږ ځوانان په کار دي لکه څنګه چې اصحاب کهف وو. الله وایي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله وایي دا یو څو ځوانانو، إنهم فتية دا کار دی د ځوانانو، إنهم فتية دا یو څو ځوانانو ایمان یې راوړی په خپل رب باندې. الله وایي موږ ورته هدایت او ایمان ښه ډېر کړو. نو ځوانان دي چې د صحابه کرامو دې ځوانانو ته سړی وګوري، بیا په دې امت کې چې دا غټ خلک تېر شوي زموږ د وخته پورې بیا د دینداره ځوانان، نو سړی ورته حیران شي. بلکې زموږ په معاشره کې دا راته یو فایده ذکر کړم، یعنې دومره موږ د دې خبرې سره عادت شوي یو چې د دین خدمت به سپین ږیری کوي یا به مشر کوي. که چېرته موږ یو عالم وینو یا یو بیانونکی وینو او عمر یې کم وي، نو ټول دا سوال کوي چې دا څنګه عالم دی او د ده عمر کم دی؟ که نه کوي دا سوال؟ یعنې سبحان الله موږ دومره کمزوری همت دی زمونږ چې په زړه کې هم دا خبره پرېوتې ده چې عالم صرف هغه دی چې سپین ږیری وي. ځوان سړی کېدی نه شي چې دی عالم شي او دی درسونه او بیانونه کوي. دا دلیل دی په دې باندې زموږ معاشره کمزوري شوې ده. نه ته راشي امام ابو حنیفه رحمه الله ته وګوره، ته راشي امام شافعي ته وګوره، امام احمد بن حنبل ته وګوره. دا مشهور دی د ذکر کوم، داسې خو ډېر دي. یو سړی د 20 کالو په عمر کې د افتا په کرسۍ باندې کښېني، دی به فتوې ورکوي. زموږ د 20 کالو په عمر کې د چاکلیټونو د خوراک نه دمه کېږي، او بیا په موبایل کې به ګیمونه څوک کوي. 20 کالو والا خو دا خو لا ماشوم دی، ده خو لا د پیو غاښونه هم نه دي ولیدلي وایي چې سپین ږیری لګي په موبایل کې ګیمونه کوي. او لوبې ټول عمر او دنیا پسې منډې. دا زموږ د ځوانانو حال دی. دی ورته علم وکړي. زید بن ثابت په یو څو ورځو کې پردۍ ژبه یې زده کړه، او موږ دا وایو راشه په پښتو کې دین یې زده کړه. سوکو وزرونه دي په پښتو کې. او زید بن ثابت نورې ژبې یې زده کړې د دې دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطونه لیکي، نو چې هغه وله لیکم او که چېرته د هغوی خط راځي چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ترجمه کړو. اوس د بلې کارنامې ته ګوره. د دومره عظیم الشان صحابي دی زید بن ثابت رضی الله عنه. صحیح بخاري کې دا روایت دی چې دی په هغه صحابه کرامو کې چې ممن یکتب الوحي ده به وحي لیکله، ده به څه لیکله؟ ده به وحي لیکله. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کومه وحي راتله هغه به بعضو صحابه کرامو لیکله، کومونه چې لیکل ورتلو. او په هغوی کې یو زید بن ثابت الانصاري رضی الله عنه. زید وی ارسل الی ابو بکر مقتل اهل اليمامه وعنده عمر. وی زه دغه راوغوښتم ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله چې د جنګ یمامه کې دا ډېر صحابه کرام شهیدان شي او په هغو کې اکثر قاریان. نو ابو بکر صدیق زه راوغوښتم چې زید ته راشي چې زه ورغلم، نو په مجلس کې د هغه سره عمر هم ناست دی رضی الله عنهم. وی ما ته وی چې زیده دا عمر زما خواله راغلی دی، او دی وی چې ان القتل قد استحر یوم الیمامة بالناس.
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء ويدوي چې په یمامه کې ډېر مسلمانان مړه شوي دي جنګ یمامه کې او زه یېرېږم چې دې به دا قاریان زموږ د منځ نه ختم شي او دا فایده یې ده کوي دا کله چې قاري ټکی وویلی شي د صحابه کرامو د هغوی قاریان ګوره داسې نه وو چې نن سبا زمانه کې قاري وویلی شي نن سبا زمانه کې اکثر قاري هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه صرف د قرآن تلاوت کولی شي یا دې وته کېدی شي پوه وي او کېدی شي نه کېدی شي عمل کوي او کېدی شي نه خو قاري صاحب دی خو د صحابه کرامو قاري چې دی دی د قرآن عالم دی نو عمر ماته ووایي چې کېدی شي دا قاریان زموږ نه داسې ورو ورو ختم شي نو داسې خو به دا قرآن زموږ نه لاړ شي نو داسې کار وکړه وی عمر راته ووایي چې دا قرآن را جمع کړه ابوبکر ته ووایي نو زید ته یې ووایي ته داسې ځوان یې چې زموږ د باندې یقین دی اوس ګوره کارنامې ته یعنې په دومره ځوانانو کې دا ذمهواري چا ته واله شوه زید رضی الله عنه اسی دې ځوان باره کې به څه وی چې د کوم مصحف چې ستا لاس کې ده د را جمع کړی څومره اجر به درته میلاوي هغه وی که چېرته ابوبکر راته ویلی وی چې د احد دا غر اوچت که دا به ښه وی وی دومره لویه ذمهواري را کړې چې لویه په دې ووی چې بیا ګرځېدمه نو کله به مې د هډوکي نه قرآن را جمع کو راغستو د پاڼو باندې لیکلی شی هغه مې راغستو په لرګو لیکلی شی د هغه مې راغستو و صدور الرجال او د سړو د سینو نه مې راغستو او ګرځېدم په یو سړي پسې دی تللی او دی را جمع کو دا کارنامه د یاده کړي دا ګوره ځوان سړی دی نو کله چې دا قرآن د را جمع کو نو بیا دغه مصحف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره پروت یعنې اوس یره ختمه شوه چې دا به زموږ نه څه شي ضایع به شي پوره دا دی پروت ښه اوس که څوک دا وایي چې د دې څه ګرنټي ده چې زید رضی الله عنه پوره قرآن را جمع کړی تاسو به څه جواب کوو بیا به رامنډې وایي د شیخ صاحب خواله او چې خبرې شي د عباس داسې اسمان را کوزي او ځمکه ورخوي جوی بره د دې څه ګرنټي ده چې دا قرآن هم هغه دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نازل شوی او زید رضی الله عنه پوره را جمع کړی الله وایي چې ما د دې حفاظت کړی او دا نشي کېدی چې الله دې د یو کتاب حفاظت وکړي او هغه دې نیمګړی دویمه قرآن موجودو قاریان موجودو بارک الله فیک په هغه کې خو دا نه چې بلکل څوک نه چې هغوی ته یاد نه دا قرآن را جمع شوی دی په هغه وخت کې ګډ علماو په صحابه کرامو کې قاریانو مفسرینو ټول په هغه وخت کې وو او دا قرآن را جمع شو دا ټولو ګویي وو نو زید رضی الله عنه چې را کوم کار کړی دی لوی کار یې کړی دی دغه مصحف بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات شو نو بیا د عمر رضی الله عنه سره دا مصحف ورود عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو بیا د حفصه رضی الله عنها سره دا مصحف ورود علي بن ابي طالب رضي الله عنه بوي واعظم الناس اجرا في المصاحف چې د دې مصحفونو مبارک به د ټولو نه لوی اجر چاته میلاویږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر ته به اجر میلاویږي زید ولې یاد نه کړو امر د ابو بکر دی نو لکه دا کار چا کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړی دور خلافت د هغه دی وسایل هغه ورکړي دي نو څه ناشنا کار کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا د عمر رضی الله عنه دا مشوره او بیا د زید رضی الله عنه محنت سره د نورو صحابه کرام نو دا دویمه مرحله ده
په دې دویمه مرحله کې د قرآن ولې راجمع شوی دی؟ یره د څه وه؟ یره د قاریانو د ختمېدو وه. نو معنی دا چې یره دا چې قرآن ضایع نه شي. ها درېیمه مرحله چې بیا قرآن راجمع شوی دی هغه د عثمان رضی الله عنه دوره خلافت دی او هغه دیسي قرآن نازل شوی دی په 7 حرفونو باندې الاحرف السبعه او په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا 7 حروف څه ته وایي احرف څه ته وایي. مشهور قول دا دی چې قرآن په 7 ژبو نازل شوی دی 7 لغات 7 لهجې. ژبه خو دغه یو عربي ده خو په دې کې دنه بیا د قومونو لهجې دي نو هغې ته هم لغت ویلی کېږي. او هغه 7 قومونه کم یو دي مشهور په عربو کې قریش، دویمه قبیله د هذیل، دریمه قبیله د ثقیف، څلورمه قبیله د هوازن، پنځمه قبیله د کنانه، شپږمه د تمیم، اومه د یمن والا. نو دا څو احرف شو؟ د کم کم قومونو دي؟ قریش، هذیل، ثقیف، هوازن، کنانه، تمیم او یمن. نو قرآن کې د دې قومونو لغات وو یعنی د دوی لهجه پکې وه په دې نازل شوی. چل دا وشو چې بعضو صحابه کرامو لکه مثال کې یو قرت ویلی بعضو بل ویلی دی بلی ویلی بلی ویلی بیا د ده شاګردانو دغه طریقه راټینګه کړې ده. نو چې کله به د بل کس هغه قرت واورېدو چې هغې و د دې به لږ اختلاف و نو دوی به جګړې شروع کړې. یو به وي زما طریقه صحیح ده بل به وي نه زما طریقه صحیح، تر دې چې یو بل ته بعضو پکې د کفر نسبتونه کول چې دا په قرآن کې تبدیلي راوستې حالانکې تبدیلي نه وه. قرآن په دغه 7 حروفو سره نازل شوی دی یقیني ده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. او په دغه وخت کې څه چلو شو یعنی د ابوبکر صدیق په وخت کې دا چل ولې نه کېدو دا اختلافات ولې نه راتلو ځکه چې د ابوبکر صدیق په وخت کې ملکونه ډېر نه فتح شوي او عثمان بن عفان چې کله راغی نو عمر بن خطاب دور بیا د عثمان رضی الله عنه دور هغه ملکونه ډېر شي وو نوي نوي خلک په اسلام کې راننوتي وو نوي نوي راننوتي وو هغوی لا په دین دومره خاص نه پوهېدو نو یره وه چې دوی کې به اختلافات پیدا شي. هر چې د ابوبکر صدیق دور د پای کې دا یره نه وه خو دلته دا یره شتي. نو کله چې عثمان رضی الله عنه ویرېدو او هغه له بعضو صحابه کرامو مشوره ورکړه چې مخکې د دې نه چې دا خلک اختلافات پیدا کړي یو بل مړه کړي چې چل وکړه او دا اختلافات ختم کړه. نو هغه کله چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه د ارمینیه د غزا نه واپس راغی عثمان بن عفان د هغه سره کېناستو بعض مهاجرین بعض انصار دا وټاکلی شو د دوی سره مشوره وشوه او د قرآن د مصحف ټول را جمع کو په یو حرف په یو لغت باندې او هغه لغت ته چا دی هغه د قریشو دی چې اختلافات ختم شي. د دې دپاره عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه کمیټي کېنوله او باقي چې څومره مصحفونه وو څومره مصحفونه هغه ټول ختم کړو. ښه په دې ځای کې هم دا ډیوټي ګوره زید بن ثابت ته ولی شوی دی او د هغه سره یو څو کسان د قریشو نه وو. ولې یو څو کسان د قریشو؟ ځکه چې د هغوی په لغت او لهجه او حرف کې را جمع کېږي. نو زید بن ثابت د کوم ځای دی؟ د مدینې د انصاري دی. نو ځکه ورسره عثمان بن عفان بعض کسان نور کړو او داسې دا مصحف را جمع شو. د دې نه علاوه چې کوم مصحفونه وو هغه ټول عثمان بن عفان امر وکړو هغه ټول یې ختم کړو ټول. نو الله دې اجر ورکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه چې دا امت یې د دومره لوی اختلافات نه د الله په توفیق سره بچ کړی. نو دا کوم مصحف چې تاسو سره دی په لاس کې دا هم هغه مصحف دی کوم چې عثمان بن عفان رضی الله عنه را جمع کړی. نو دا څومره مرحله شوه؟ 3. اوس که تا نه څوک سوال دا وکړي چې د ابوبکر صدیق او د عثمان رضی الله عنه دې دواړو په دې را جمع کولو کې څه فرق دی؟
کیدای شي دا فرق دا خو یو فرق دی یعنی هلته لغات ودي ولهجې دي ابوبکر صدیق په دور عثمان رضی الله عنه په دور کې د په لغت قریشو کې راجمع شو دا خو فرق دی دا یو فرق شو سوال بل دا دی چې وجه سوا تاسو خو اختلافات زیاتېدل زه خو پوه نه شم یعنی ګور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب به یې داسې ورکړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې قرآن را جمع شوی دی ځکه چې یره د قرآن د ضایع کېدو وه د عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې را جمع شوی دی یره د اختلافاتو وه دواړو کې فرق دی هلته یره د قاریانو د ختمېدو ده چې قرآن ضایع کېږي دلته یره د اختلافاتو ده چې په امت کې اختلافات راشي اوس ورسېدی په دې کې دا ما مختصر خبره وکړه چې قرآن کریم څنګه را جمع شوی ده او موږ ته څنګه را رسېدلی دی ښه بله مسله دې قرآن کې چې دا سورتونه دي د هر سورت خپل نوم دی سورة الفاتحة البقرة العمران النساء المائدة ودي شیزه سوال دا چې دا نومونه پیغمبر دي سورتونه له ایښودي دي که نه د اجتهاد د صحابه کرامو دی یا د بعضو علماو دی دا نومونه له ایښودي نو دې کې د علماو اختلاف دی خو محققین علماو لکه امام ابن جریر الطبري امام سیوطي رحمه الله داسې نور هغوی دا خبره کړې ده چې د دې سورتونو دا نومونه دا توقیفي دي توقیفي څه معنی نه توقیفي معنی ده چې پیغمبر ولې ایښودي دي ښه بعض نومونه اجتهادي دي او تاسو به انشاءالله کله چې زه صورت شروع کوم هر صورت قرآن کې زه به درته وایم چې دی خپل نوم دی بعض اجتهادي نومونه اجتهادي مطلب یعنې صحابه کرام ولې ایښودی دی یا بعضو علماو بیان کړی خو دا کوم نومونه چې اوس دي د قرآن کې تاسو سره لاس کې دي کې د هر صورت دا کوم نوم چې دی دا چا ایښودی دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایښودی دی او حدیثونه به تاسو اورېدلي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صورتونو نومونه اخیستي لکه چې هغه حدیث کې چې وی سورة البقرة و آل عمران به د قیامت په ورځ څه کوي سفارش به کوي دېس کې د صورتونو نومونه اخیستي او سوره فاتحه ذکر کړی داسې نور صورتونه الکهف چا چې اولني لس ایتونه سورة الکهف یاد کړو سورة الملک نه سورة الملک نوم نه یې راغلی خو بس داسې نور ډېر دي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې نومونه وله چا ایښودي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها بل سوال د دې آیتونو د ترتیب لکه سوال زړه کې دا راځي دا واضحه ده چې قرآن ټول په څو کاله کې نازل شوی دی 20 کاله کې نو دا خو کېدی نشي چې څوک دا وایي چې په یو ځای راغی یو ترتیب و 20 کاله کې کله یو بلکې پرون ما تاسو دا وایي چې کله کله د آیت صحیح راغلی ده لکه پوره آیت هم نه دی راغلی صحیح راغلی ده دا ترتیب بیا د دې آیتونو دا څنګه دی نو جواب د ریات کې چې دا ترتیب د دې آیتونو او د سورتونو دا ټول توقیفي دی مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی او په هغې یو څو دلایل دي زه به درته یو څو ذکر کړم بس چې خبره واضحه امام احمد امام ابو داود امام ترمذي امام ابن نسائی امام ابن حبان امام حاکم د ټول یو روایت راوړی عبدالله بن عباس نه هغه وایي چې زه په عثمان بن عفان پسې ورغلم عبدالله بن عباس په عثمان بن عفان رضی الله عنهم پسې ورغی وی ما ورته وایي چې دا څه چلې چې تاسو د سورة التوبه او سورة الانفال په دې مصحف کې را جمع کړي دي او په منځ کې هم پکې فصل نه دی راوستی فصل څه معنی یعنې منځ کې بسم الله نشتي دا تپوس چا وکړو عبدالله بن عباس د عثمان رضی الله عنه چې ولې دا دواړه صورتونه یو ځای دي او په دې کې بیا په منځ کې بسم الله تاسو نه ده لیکلي نو عثمان رضی الله عنه ورته دا ووایي دا زموږ دلیل دی وی ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو صورت نازل شو نو بعض صحابه کرام به یې راوغوښتو او هغو ته به وایي دا آیت په فلاني ځای کې ولګوئ دا په فلاني ځای کې ولګوئ دا دلیل دی په دې باندې چې ترتیب وله چا ورکړی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی وی دا انفال سورة الانفال چې دی دا چې کله موږ مدینې ته رالو هجرت هم وکړو په اوله کې دا صورت نازل شوی دی هر چې سورة التوبه
سورة براءه دا په آخره کې نازل شوی دی په آخرنۍ برخه کې ځکه چې د تبوک د غزا خبره پکې ده په آخرنۍ وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات ته یو څو ورځې پاتې وي او وی موضوع د دواړو یو شان ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او موږ ته دا وضاحت ونه کو یا د بعضو خلکو دا ګمان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا وضاحت نه دی کړی چې آیا دا جدا به وي او که نه دا دواړه به څه یو ځای به ځکه چې دواړو موضوع یو شان ده خبر یو شان ده نو وی ځکه موږ به داسې چل وکړو چې په منځ کې بسم الله پکې ونه لیکله بسم الله په دې ونه لیکله ځکه چې کیدی شي چې دا دواړه څه یو صورت یو ځای نه کړو ځکه چې کیدی شي دواړه څه جدا جدا دا حدیث مې ولې بیانوم سورتونو د ترتیب او د آیتونو ترتیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپله ورکړی یو بل حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه وی ګوره وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وم وی بره اسمان ته وکتو او بیا چې نظر یې راکوز کړو نو وی ما ته ووایي چې اتاني جبریل علیه السلام راغلی دا ډېر واضح دلیل دی فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة وجبريل عليه السلام راغله أو دي آية مباركة رتوي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بسورة النحل كده وجبريل راغله أو يغرتوي دا آية ببلاني سورة كي بدي بلاني زكي ولا جوا خوازي هذا كده ترتيب كده ده سده دا توقیفی دی او یو بل خسته دلیل پی دی دا صحیح بخاری کی دا روایت تی نا صحیح مسلم کی دا روایت تی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا کلاله پا بارے کے دیر تپوس کرده کلاله سے تا ہوئی میرات چی دا دی میرات تا میراس بسکی گا دا مسئلہ براشی انشاءاللہ تاسو بے وور چې سړی میراث یې او دی مړ شي د مال به څه کېږي نو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څو پیرې تپوس کړی چې د دې کلاله څه مسله ده وایي یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په دې سینه کې داسې ووالم وایي ما ته وایي چې د سورة النساء اخرنی آیت وګوره که نه د سورة النساء اخرنی آیت وګوره دې کې څه دلیل دی چې ترتیب هغه وخت کې وو اوس قرآن کرو که سورة النساء کې اخرنی آیت دقه دی چې کې د کلاله مسله بیان شوې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته ویلي دې سینې کې داسې وو وایي د سورة النساء اخرنی آیت وګوره که ای کې د کلاله مسله ده حاصل د خبرې دا دی والعلم عند الله د سورتونو ترتیب د آیتونو ترتیب او د سورتونو نمونه د ټول توقیفي دي توقیفی سے مطلب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب ورکڑے نو پدی کی سوک رد و بدل نیشی کولا پدی کی سوک گوتی آغا نیشی والا پدی سر آغا دا موضوع ختم شو دا گینا با دیو 100 منٹ پاتی دی شروع بوکو دا سورة الفاتحة پبارکی سورة الفاتحة سورة الفاتحة زم چې د دې په باره کې تاسو ځان ښه پوه کوئ ولې به ځان ښه پوه کوئ شروع د دې نه ده یوه دویمه وجه ټول کتاب واپسې ده ورته درېیمه وجه د دې نه بغیر مونځ نه کېږي د دې نه بغیر مونځ نه کېږي بله دا سوره فاتحه دې په یوه ورځ کې مونږ وایو نو په دې کې به ورځې ولګي ولې وجه دا ده چې کله ته دلته پوه شوې که نه نو پر روانو خبرو باندې به پوهېږي دلته به ته طریقې زده کړي چې په څه طریقه سړی د آیت ترجمه کوي او بیا یې تفسیر کوي
او بې وضاحت کې، نو چې دلته پوه شي هلته به پوه شي، او چې دلته پوه نه شوي هلته نه پوهېږي. بعض خلک وایي ترجمه خو ما هم کړې ده. زمونږ د پښتنو کې دا ډېر ښه صفت دی چې دوی د الله په کتاب د الله په دین ډېر مهم دي، او اکثر کلیو کې که تاسو خیال کړی په دې جوماتونو کې خصوصا د ماسخوتن د لمانځه نه بعد د قاریان یا د جومات امام چې کوم هغه به کیسې مختصر ترجمه کوي او خلک ورته ناسي، او درته هم حقیقت هم چې خلکو کې اکثر بوډاګان ناسي، یا پوهېږي یا نه خو ناسي. دغه ترجمې چې کومې دي زموږ دغه طریقه نه ده، یعنې هغه اسانه طریقه ده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم روان اوسه، هغو په 15 ورځو کې پوره قرآن ختم کړو. ترجمه سره د وضاحت، ترجمه سره د وضاحت، او چې د کوم ملګري شوق یي د ترجمې د اورولو، نو په آخره کې موږ دا ګنجایش ورکوو هغه اورولی شي. او دا یو شرف وي، ګوره همیشه طالب علم دا شرف ګڼي چې ما د پلاني استاد سره ترجمه کړې ده یا تفسیر زما ترجمه هغه اورېدلې ده، ډېره د عزت خبره ده. او په دې پوهېږي هغه څوک چې هغه څوک د علم په لاره روان وي او د دې علم نه یې خوند اخیستی. نو زمونږ ترجمه ګوره داسې نه ده تفسیر چې به ډزر 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 او خبره ختمه شوه. اکثر هغه ترجمه کوونکی پې هم نه پوهېږي. تاسو خیال کړی زمونږ د پښتنو کې ډېرو زمونږ د زنانې چې دي اکثرو ترجمې کړي دي که نه؟ ولې د زنانو ډېرې ترجمې کړي دي؟ که هر ځای کې مدرسه ده او کور کې دننه یو زنانې لګي، خلکو زنانو ته ترجمې کوي او د وړو ماشومانانو ته یې کوي. خو دوی کې اکثر زنانه او زنانې دې خفه کېږي نه که زما دا بیان اوري، دا حقیقت دی. اکثر زنانه په قرآن نه پوهېږي، بلکې تلاوت ولې هم صحیح نه ورسي، خو ترجمه ولې ورسي. نو دا ترجمه فایدهمنه نه شوه چې ته بیا هم د الله په کلام پوه نه شوې. نو سړی وایي چې حل دا دی چې ترجمه سره د تفسیره. زه به ستاسو د یو آیت ترجمه وکړم چې دې آیت کې دا خبره، او را به شي داسې آیتونه، والله دومره ګران آیتونه دي که نه چې ترجمې درته وکړم په تا به د سر وچورلي چې د دې مطلب څه دی او الله څه ویل غواړي. او ترجمې ته یاد که نو ګرځه، بې ضرورت دې ته دی چې د دې د تفسیر او وضاحت وشي. او دا اله به یې زده کړي چې کله ته د یو عالم سره کښېني او وخت ورکړي او ښه په اوږدو درسونو کې شامل شي. ورسېدی بي که نه؟ اوس که زه دې ملګرو ته یم چې سورې فاتحې ترجمه ډېرو ته به یادوي، ډېرو ته به سورې فاتحې ترجمه یادوي، خو په دې سورې فاتحه باندې د زړه د کومې نه راځي چې پوه شو پې چې الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې څه ویلي دي. اولنۍ خبره سورة الفاتحه دې کې اختلاف ته چې مکي دی که مدني ده، خو راجح قول دا دی او مشهور والله اعلم چې دا مکي صورت دی. تاسو سره مصحف کې څه نه پاسې مکي لیکلي که نه؟ مکي لیکلي که نه؟ مشهور قول دا دی چې دا مکي دی. اوس راځو دې له چې دا مکي او مدني د دې څه قیصه ده؟ دې تاسو قرآن کله کولو کړي نو مخې ته راځي دا صورت مکي دی، دا مدني دی، دا مکي دی، تا ته خو پته یې که نه؟ موږ پرون وایو چې قرآن په څو ځایونو کې نازل شوی دی؟ 2، مکه، مدینه او خواوشا. نو بنیادي ځایونه څو دي؟ 2، 14 کاله مکه، 10 کاله مدینه. دا مکی او مدنی دلته چې کوم صورت نازل شوی د مکه کې د هجرت نه مخکې هغه مکی دی، چې هجرت نه بعد هغه مدني دی. اگر که علماو یې بعض تعریفونه داسې نور کړي دي هغه کمزوري دي، مضبوط هم دا خبره ده چې مدني هغه صورت دی چې هجرت نه بعد دی، مکی هغه صورت دی چې د هجرت نه مخکې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج له لاړ
او د عرفات په میدان باندې آیتونه نازل شو. دا کوم کالو؟ لسم کال. د دې نه یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. دا یو څو آیتونه چې نازل شوي دا مکي دي که مدني دي؟ ولې مدني دي؟ هجرت نه بعد. اگر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی؟ مکه کې دی. ها د هجرت نه مخکې بعض آیتونه طایف کې نازل شوي، په نورو موقعو نازل شوي. هغه آیتونه هم څه دي؟ مکي دي، ځکه چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي. او بعضو خو له دا ویلي وي سوره فاتحه په مکه کې هم نازله شوې ده او په مدینه کې هم نازله شوې. مکی او مدني. ښه سبحان الله د دې دواړو کې فرق واضح دی چې کله سړی په قرآن باندې پوهېږي هغه یې معلومولی شي بغیر د دې نه چې له پاسه یې پې لیکلي چې دا مکي دی او که مدني دی. ځکه چې د دې دواړو مضمون څه دی هغه جدا دی. او هغه داسې مکي صورتونه که تاسو وګورئ چېرته او اکثر د اخرني صورتونه نه دي، په 13مه سپاره یو کم 13مه دي کې اکثر مکي صورتونه دي. وګورئ په دې مکي صورتونو کې د عقیدې خبره به ډېره کېږي. ولې به د عقیدې خبره ډېره کېږي؟ ځکه چې خبره د چا سره روانه؟ مشرکانو سره. که خیال هم کړی دی دا لنډي صورتونه چې دي 13مه سپاره کې دي کې اکثر د قیامت باسي او د قبر نه بیا راپاڅېده او الله ته ودرېده او حساب کتاب. ځکه چې دې کې د چا سره چې خبر روانه ده هغوی د دین منکر دي. نو مکي صورتونو یو خاصیت دا دی چې دې کې اکثر خبره د صحیح د عقیدې. دویمه مکي صورتونو کې اکثر د دنیا نه د بې رغبتۍ خبره وي. ځکه چې دې کې د مکی مشرکانو سره خبر روانه ده اکثر، او د مکی مشرکان متاثر دي د څه نه؟ د دنیا نه. دا به راشي انشاءالله تفسیر په دوران کې چې هغوی چې اکثر د حق دیګه کړی دی خو د دنیا د لاسه یې دیګه کړی دی. نو ځکه مکي صورتونه که وګورئ نو په کې اکثر الله د دنیا سپکاوی بیانوي. ښه دا دویمه نښه شوه. درېیمه نښه مکی صورتونو کې اکثر د پخوانو قومونو قصې دي. ولې؟ یره ونه ورکوي چې پخوا داسې خلک راغلي دي هغوی تباه شوي دي هغوی داسې شوي دي شوي تاسو هم داسې شئ. څو نښې شوې؟ درې. څلورمه نښه مکی صورتونه لڼي. مکی صورتونه اکثر صحیح ولې لڼي؟ مختصر خبره ځکه چې هغوی غوږ نه وي. نو چې خبره مختصري دوی واوري او اثر پرې وکړي. لکه اوس ته یو عالم راولي چې دلته څه کسان دي هغوی د علماو بیانونو ته نه کیني او ته ورته نصیحت وکړه چې کیني. تا ته څه ووایي چې نصیحت وکړه چې دوی بیانونو ته کیني او تا ورته 3 غنټې بیان وکړو او خو کیني نه دا اول سر او تا 3 غنټې بیا شروع وکړه. نه رو دوی رواړوه رو په حکمت سره. ګوره داعي نه ده چې بیان کوي، ته ګوره ځي ته به ګوري، انسانانو ته به ګوري، حالاتو ته به ګوري. دا یو نیم که خیال کړی یو نیم مولوي صاحب هر ځای کې بیان کوي او چې بیان بیا شروع کړي نو سم بس رواني. که واده له ورشي ده بیاني، که بله ښادي کې ده بیاني. الا دا که اوس کوربو ته راوستی دی چې ته به پکې یو څو نصیحتونه او جدا خبره خو چې ورننه وځي. زما خپل ځاني دا طریقه ده. الا دا چې منکر کار وینم یعنې ناروا په ناروا باندې خو به رد کړې. اوس مثال کې د خوشحالۍ پروګرام دی د واده او ما ته چا نه دا نه دي دعوت ماله چا دا نه دی را کړی چې ته به دلته بیان کړي او خلک مصروفه دي او قهقهې لګوي او خاندي را خاندي او زه بیان شروع کړم. ولې دې کیسې چل دی؟ څوک ورته غوږ نه ږدي. او دا دین قدرمند دی. دا دین څه دی؟ قدرمند دی. دا هغه چا ته بیان کړي چې هغه توجه یې دې طرف ته. لکه اوس بعض ودونه دې ملګرو جوړ کړي د دینداره ملګري چې نو د اول نه پکې سیسټم جوړ کړی چې علماو پکې څه کوي؟ بیانونه پکې. نو خلک کوم په دې دغه راځي
ودلته صحیح د نصیحت وکړه هم مختصر وکړه. اوس دویم حکمت دا دی او د واده شپه ده او هلک غریب نه واده کړی دی هغه دې ایثار کړی دی او جنۍ ایثار ده او تا تقریر شروع کړی دی 2-3 ګنټې یو پاو ساعت 10 منټه اهمه خبره بیان کړه اهمه چې د دې مجلس سره تعلق ساتي هغه داسې یعنی د حکمت خبره ته کو. نو الله سبحانه وتعالی د مکي سورتونه ولې لنډ نازل کړي دي ځکه چې د مشرکان غوږ نه ایږدي نو چې دوی دا خبره واوري مختصر ده نو چې اثر پرې وکړي. آیتونه هم مختصري سورتونه هم مختصر دي آیتونه هم مختصري. ها اوس راشه مدني سورتونه ده څونه ښې شوې د مکي څلور مدني ده راشه مدني کې ګوره د مسلمانانو د اتفاق خبره به ډېره کېږي. ولې حکومت یې جوړ شوی دی نو د اتفاق خبرې د باچا خبره منل د خلیفه مسله د حاکم مسله دا ټولې خبرې بیان شوي لکه سوره بقره آل عمران سورة النساء او داسې به راشي. ها دغه شان په مدني صورتونو کې مسائل او احکام بیان شوي دي لکه د طلاق مسله د نکاح مسله د رضاعت مسله د جهاد مسله نورې داسې ډېرې خبرې د کور مسلې د ملک خبرې. ولې ځکه دلته مخامخ خو څوک دي مسلمانان دي اوس د هغوی مسلې حل کول غواړي. څونه ښې شوې دوه. درېیمه ده چې په دې مدني صورتونو کې اکثر دعوت دې طرف ته چې خپل نفس پاک کړي خپل اخلاق برابر کړي دا مه کوئ دا مه کوئ داسې مه کوئ ځکه چې مسلمانانو ته خطاب دی. څلورمه نښه مدني صورتونه اکثر اوږدی او آیتونه یې اوږدی لکه سوره بقرې ته وګوره دغه آیت الدین چې دی د قرض والا د پوره یو آیت په یو صفحه کې دی یعنې څومره اوږد آیت دی. نو مکی صورتونه لنډ دي مدني څه دي مدني صورتونه اوږده دي. دا یو څو فایدې مې ته ذکر کړي د مکي او مدني سره تعلق ساتلی ساتو دې فایدو چې تا ته پته وي چې د مکي څه ته وایي او چې تا ته پته وي چې د مدني دا څه ته وایي او مکي او مدني کې څه فرق دی. ګوره کله چې تا ته پته ولګي چې دا صورت مدني دی ته به پوره قصه پوه شوې تا ته پته ولګېدې چې دا خبره اوس د مدینې روانه ده نو په مدینه کې څه شي قصه تا ته رایادې شي نو په دې آیتونو به پوه شي. انشاءالله تفسیر په درسونو کې به تاسو واورئ چې په یو آیت باندې د پوهېدو دپاره دا خبره معلومول غواړي چې دا آیت د کوم ځای دی او دا په کومه موقع نازل شوی دی. هله به ته په آیت باندې څه شي ته به پوه شي. لکه اوس یو کس دی سورة الحشر وایي سورة الحشر کې دا دي چې دا یهود جلا وطن شو وشړلی شو او په دوی ذلت راغی او دوی ځان په خپلو لاسونو خراب کو. نو پس منظر څه دی ته خو لګیا وایې چې یهودو باندې دا ذلت راغلی او داسې خو ته د هغه وخته پورې په دې آیتونه نشي پوهېدی چې څو پورې تا پس منظر نه پیدا کړی دا آیتونه کوم ځای کې دي او دا څه قیصه شوې وه. نو چې کله تا معلوم کړو چې آیتونه مدني دي قصه دا وه د مدینې د یهودو سره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چل کړه ته اوس په آیتونو باندې څه شوې اوس یې پوه شوې ورسېدی به که نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به شروع کوو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه د سورې فاتحې فضایل د سورې فاتحې نومونه او بیا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې دې تعوذ ویلی کېږي د تعوذ تفصیل بسم الله الرحمن الرحیم وضاحت او بیا مخکې صورت به شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخره پورې د مرګ پورې د قرآن او د حدیث سره تړلي وساتي او الله سبحانه وتعالی دې مال توفیق راکړي چې د دې قرآن او د الله د دې دین داسې وضاحت وکړم لکه څنګه چې پکار دی. هذا والله اعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.